السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ او د صحت په کلیو کې بنغښتي یاست. نن ورځ تاسو ته راغلی یم چې څنګه کولی شو چې د لوی اختر لپاره په ای آی باندې وایرل ټیمپلیټ جوړ کړو، یعنې په ای آی باندې څنګه کولی شو چې وایرل بلنلیک جوړ کړو. اوس د دې لپاره اړتیا نشته چې تاسو لاړ شئ په پکسل اپ اپلیکیشن کې ډېره زیاته خواري وکړئ، یو ځل ورته یو سایټ رااخلئ، بیا ورته بله پارټ رااخلئ، بېلابېل پارټ به ورته رااخلئ، خو ستونزه یې بیخي زیاته ده. اوس یوازې په یو فرانټ لیکلو سره او په ای آی ته یو اپلیکیشن ته به یې ور پیسټ کوئ او د خپل عکس سره به یې ورلیږئ او هغه به تاسو ته یو خوندور او پروفیشنل بلنلیک جوړوي او تاسو بیا کولی شئ چې هغه خپلو خپلوانو، ملګرو او دوستانو ته ور ولیږئ. راځم درته په ویډیو پیل کوم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو درته پیل وکړم، که چېرته تاسو د افغان سکیلز په یوټیوب چینل کې نوي یاست، نو هیله لرم چې تاسو دغه یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ خوندورې او نورې ویډیوګانې هم درته ورسیږي. د لا زیاتو معلوماتو لپاره په ډسکرپشن کې زموږ د ټلیګرام چینل لینک هم شتون لري، کولی شئ هلته هم راسره جوین شئ. د ویډیو د فایل سره به تاسو راشئ په چټ جی پي ټي او یا په ګوګل جیمینای باندې به ورته کلیک واخلئ. دا چې په زیاتره موبایلونو کې ګوګل جیمینای نه راخلاصیږي، نو تاسو کولی شئ چې د هغې لپاره چټ جی پي ټي هم وکاروئ. راځم ورته په چټ جی پي ټي کلیک اخلم. کله مو چې په چټ جی پي ټي ورته کلیک واخیسته، نو تاسو به لاړ شئ د ویډیو ډسکرپشن ته. د ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو هغه پرامپټ په ډسکرپشن څخه به تاسو کاپي کړئ. کله چې مو کاپي کړه، را به شئ په د پلس علامه به ورته کلیک واخلئ او په د فوټو به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په فوټو ورته کلیک واخیستو، دلته به راشئ یو ښکلی خپل د ځان عکس به انتخاب کړئ چې ترڅو ستاسو مخ پکې صاف روڼ راغلی وي، ترڅو درته په عکس کې هم صفا راشي. راځم زه دلته لاندې ورته دغه عکس رااخلم، په اډ ورته کلیک اخلم. کله مې چې په اډ ورته کلیک واخیستو، نو دا به شي بیا به دلته هغه پرامپټ چې تاسو د ویډیو له ډسکرپشن څخه کاپي کړی دی هغه به دلته ورته واچوئ. کله مو چې دغه پرامپټ ورته واچوه، بیا به د هغې سره بیا تاسو راشئ په دې دلته لاندې به د غشي یعنې اروب علامه باندې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو، دا به تاسو چټ جی پي ټي ته ور ولیږئ او چټ جی پي ټي به تاسو ته په کریټینګ ایمیج یعنې د ایمیج په جوړولو شروع وکړي. مخکې له دې چې د ایمیج جوړ کړئ، زه راځم دغه ویډیو لږه سټپ کوم ترڅو لا زیاته اوږده نشي. لکه څنګه چې موږ او تاسې په پرامپټ کې ورته لیکلي وو، په هماغه ډول یې راته تصویر هم جوړ کړ، بلنلیک یې هم راته جوړ کړ. راځم په دې بلنلیک باندې ورته کلیک اخلم چې څه یې پکې لیکلي دي. کله مې چې په بلنلیک کلیک ورته واخیستو، نو دلته تاسو ته لیکلي دي چې لوی اختر مو مبارک شه. لاندې چې بیا راکوز شئ او دلته یې بیا درته مکمل پرامپټ لیکلی دی، یعنې السلام علیکم ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت مبارکي وایم. ټول فرضي او نفلي عبادات مو د الله تعالی په دربار کې قبول او منظور شه. څه یو ښکلی ډیزاین یې هم ورکړی دی. شاته به تاسو وینئ هغه د مون علامه به وینئ، دغه علامې به وینئ، همدا ډول یو ماسک یعنې جومات به هم تاسو پکې وینئ لیدلی شئ. نو کله چې تاسو وغواړئ چې دغه سیو کړئ، راشئ په دې سیو ورته کلیک واخلئ، په دې سیو باندې ورته کلیک واخلئ. دا سیو په دې سیو مو چې ورته کلیک واخیستو، هغه تصویر به له تاسو سره سیو شي. د هغې وروسته کولی شئ خپلو ملګرو دوستانو ته یې هم ور ولیږئ. نو په دې طریقې سره کولی شئ چې تاسو له زیاتې خوارۍ څخه هم بچ شئ او کولی شئ چې یوازې په یو پرامپټ لیکلو سره تاسو د ډول عکس جوړ کړئ. ښه پرامپټ خو هسې لومړی مې هم درته وویل، یا لومړی کمنټ چې کړئ او یا د ویډیو ډسکرپشن چې کړئ. زیاتره ملګري د ویډیو ډسکرپشن نه پېژني، نو کولی شئ په دې کمنټ اپشن ورته کلیک واخلئ او په لومړي کمنټ کې به ما درته پین کړی وي او تاسو یې له هغه ځای څخه هم کولی شئ کپي کړئ. د لا زیاتو معلوماتو لپاره کولی شئ کمنټ هم وکړئ او یوه هیله هم درڅخه کوم چې زموږ د یوټیوب چینل ډېر سلو شوی دی، کولی شئ زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. ښه مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. په الله مو سپارم.